ننګیال خروټی ستړی مشئ. خدای دې راوله. اول خو ډېره مننه چې د افغان کرکټ اسوسییشن مینوالو لپاره وخت دې وایسته او مرکې ته چمتو شولې. تر هر څه دمخه که داسې پیل کړو ننګیال جانه چې په افغانستان غوندې یوه لوبډله کې چې سپینران یې د نړۍ په کچه نوم لري، راشد او نبي او مجیب او بیا نور احمد، آیا د همدوی اغیزو د همدوی بریالیتوبو چې ننګیال خروټی هم سپین بالنګ ته یې زړه ښه کړ رامخکې شو، که څه وجه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هو افغانستان چې ده د سپینرانو یعنی یو فابریکه ده، نو دلته ځای جوړول ډېر ستونزمن کار ده. نو هغه سره څنګ کې یعنی ډېر غټ زړه غواړي دلته ځان جوړول او دلته ځان جوړول. بیا سپین ډپارټمنټ کې خو بیا بیخي سخته ده. نو شکر ده الحمدلله یعنی ټیم سره یم او انشاءالله هڅه مې هم دا ده چې ټیم سره پاتې سم او محنت به نور هم ورته کوم چې دا مقام زه وساتم او کوشش او هڅه مو همدا ده. طبعا چې له دې ټولو سپینرانو له دې مشرانو خو زده کړه هم کوې، خو په عین وخت کې باید سیالي هم ورسره وکړي، باید کوشش وکړي چې ته په لوبډله کې خپل ځای پیدا کړې. طبعا دغه یوه روحیه خو شته د سیالۍ په لوبډله کې، د مثبتې سیالۍ روحیه البته. هو دلته زده کړه کوو ځکه دوی موږ نه سینیر دي، نو سینیر لوبغاړو نه موږ ډېره زیاته زده کړه کوو او زده کړې سره څنګ کې کوشش مو همدا ده چې دوی سره یو ځای ولوبېږو 11 کسیزه لوبډله کې. نو انشاءالله لرې نه ده، هغه وخت هم رانږدې شي انشاءالله او ریګولر به لوبېږو. ننګیال جانه داسې څوک سپینر یا بالر یا افغان یا نړیوال لوبغاړی څوک شته چې له کوچنیوالي د لیده او ته ډېر متاثره وي غوښتل دي چې د هغه په لاره یا د هغه په څیر لوبه وکړي؟ هو د هند الراونډر لوبغاړی ده جدیجه، هغه مې د خوښې لوبغاړی ده او اکثره ټایم دغه زه ویډیوګانې ګورم، دغه میچونه زه ګورم، هغه فالو کوم. نو هغه د ما د خوښې لوبغاړی ده او غواړم چې هغه رقم ده. الراونډر خو دې یاد کړه، لوبډله کې ستا له نوم سره الراونډر لیکلی دی ننګیال جانه. بالنګ خو د مینوالو لیدلی دی او انشاءالله چې ټول خوشحاله دي، انشاءالله چې نور فرصتونه چانسونه به هم راشي. اما د ننګیال خروټي بیټینګ څنګه شوق دی دا اول بیټسمین وي وروسته بالر شوې که څنګه کیسه ده؟ نه زه لوبډله کې از الراونډر لوبېږم او هغه که بالنګ وي که بیټینګ وي زه په دې باندې پوره 100% کار کوم ځکه اړتیا ده که بیټینګ وي که بالنګ وي. نو د ما هڅه کوشش هم همدا ده چې زه لوبډله کې از الراونډر ولوبېږم او بیټینګ باندې کار کوم، بالنګ باندې کار کوم، څنګه فیلډینګ خو هغه خو یوه د راز خبره راته وکړه. د نړۍ څومره پیاوړي مشهور سپینران چې تیر شوي دي، یوه جادویي یو بال لري، یو ټریک لري. د شینوان په اړه دغسې ویل کېدل، د مرلیدرن په اړه راشد خان هم خپل یو خاص یو میجیک بال لري. ننګیال خروټی هم داسې کومه وسله لري په څه شي کار کوي چې بیټسمین یا توپونکی حیران کې؟ هو ولې نه، کنه غواړم یې راته اصل کې سپینران دي دغو دغه پیس چې د هغه لږ زیات کم وي، ډېری سپینرانو او الحمدلله د ما د بالنګ پیس چې د هغه د نورو بالرانو په پرتله لږ زیاته. نو کوشش مې همدا ده زه په دې ټایټ بریک وکړم او ټایټ بالنګ وکړم. اما دا ټریک خو به د راشد نه وي زده کړی ځکه راشد هم تیز بال کوي نسبتا. هو نن سبا کرکټ ډېر تیز ده، که ته فلایټ بالنګ کوې نو بچ کېدو امکان دی ډېر کم دی. نو که ته ټایټ ساتې نو بیټسمین ته زه ستونزه جوړولی شي. ښه، نړیوال جام کې افغان لوبډله لوبېږي. اوس خلک تمه کوي چې افغان لوبډله به لویې پیاوړې لوبډلې ماتوي. دې کې اوس نوره کومه د حیرانۍ خبره نه ده پاتې. خپله لوبډله له روحي پلوه څومره پیاوړې، څومره غښتلې، څومره چمتو ده؟ الحمدلله دا تېر میچونه که تاسو کتلي له 20 لوبډلو څخه 8 ته راتلل دا څه وړه خبره نه ده. نو ټاپ 8 ټیمونه دي د موږ افغان لوبغاړي کومه روحیه چې دغه ماشاءالله ډېره یعنې لوړه ده او کوم محنت چې کوي، کومه خواري چې کوي دوی د هغه صله هم الله ورکوي او افغانانو ته ډېرې دعاګانې هم کوي. دوی هم هڅه کوشش هم دا ده چې خپل افغانان خوشحاله وساتي او الحمدلله هغه ده په دې هغه کې موږ کامیابه روان یو، انشاءالله کامیابېږو به نور هم. بالکل. لږ به لوبې د نسبتا کمې کړې دي، ځوان یې ډېر نه یې لوبېدلی.
ښایي مینوال وغواړي پوه شي چې ننګیال خروټی له کوم عمره یې کرکټ سره شوق پیدا شو، چیرې یې کرکټ وکړه، چیرې زیږېدلی، لږ د ځان په اړه ووایه. هو کرکټ سره ما د ډېر کوچنیوالي سره یعنې د خوښې لوبه مې وه. نن نه تقریبا 11 کاله مخکې ما کرکټ پیل کړی ده. هماغه دا غځینه تر اوسه پورې کرکټ سره اکاډمیانو کې دم کرکټ کړی، افغانستان کې، کابل کې یا نورو ځایو کې؟ خپله مې کرکټ څه ده په افغانستان کې شروع کړی، کوم بل هېواد کې مې نه ده شروع کړی. خپلې خاوره کې مې کابل کې کرکټ شروع کړی ده او یم د خپله د بغلان ولایت یم. صحیح. او فعلا اوسېږم په کابل کې. صحیح. او ننګیال خروټی طبعا هر لوبغاړی یو ارمان لري، لا خو ډېر عمر درته مخکې پرو دی، انشاءالله ډېرې لوبې به وکړي، خدای دې وکړي چې ډېرې لاسته راوړنې ولري. د ننګیال خروټي ارمان به څه وي د کرکټ په ډګر کې، د افغانستان لپاره، شخصا د ځان لپاره؟ ارمانونه نه پوره کېږي، داسې کوم ارمان نه لرم چې زه زړه کې ووایم چې یاره دې ته زه ارمان هېڅ ارمان نه لرم. ننګیال خروټی ډېره زیاته مننه ستا د بریاو په هیله او په دې نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لا ډېرو بریاو په هیله. کور دې ودان. مننه عزتمند، کور ودان، خیر.